روجه د دې دپاره په تاسو فرض کړی چې تاسو کې تقوا راشي. د روجې اصل مقصود هغه تقوا ده. اوس د رمضان مبارکه میاشت زمونږ نه تېره شوه، په مونږ کې تقوا رانغله، نو معلومه شوه چې څنګه د رمضان د روجو د نیولو حق و هغسې روجې مونږ نه دي نیولې. کوم خلک چې د رمضان په دې میاشت کې ډرامې ګوري، فلمونه ګوري، فحش څیزونه ګوري، ګناه څومره ده، ګناه نه ځان خبر کې لږ. الله فرمایي الصوم لی، روجه زما دپاره ده. دا نور عبادات هم د الله دپاره دي او که نه دي؟ د روجې تخصیص الله تعالی وکړو. نور عبادات به ملایکو ته وسپاري، تاسو وله بدلی ورکړئ، خو وی روجهدار کس ماته پرېږدی الصوم دی. روجهدار کس ماته پرېږدی، ده ته به زه بدله درکومه. نو وایه چې الله جل شانه فرمایي ای بنده دا ګورې زما او د ستا راز دی، دا د بنده او د الله راز دی. اوس دا راز من خراب کو په ګناه کولو سره، په ګناه کبیره سره. کم قسم انعامات چې الله تعالی موږ له راکوي په روجې نیولو باندې، ډېر لوی انعامات دي محترمه. په روجې نیولو باندې الله تعالی دغه انعامات راکوي، خو که دا راز دې خراب کړلو، دا پرده دې اوچته کړله، نو بیا د الله عذاب هم ډېر سخت عذاب دی. ګورئ پام کوئ د رمضان په دې میاشت کې چېرته کې فحش فلمونه او ډرامې ونه ګورئ. پام کوئ د رمضان په دې میاشت کې چېرته کې ګورئ د ګناه کار ونه کوئ. ځکه مخکې یو حدیث مبارک ویلو تاسو ته د حضرت کعب بن عجرة رضی الله عنه، هغې کې پیغمبر علیه السلام چې د منبر شریف اولنۍ فوړۍ باندې وخوتو، جبریل علیه السلام ورته وایي هغه کس دې هلاک شي چې هغه باندې د رمضان مبارکه میاشت راشي او بیا پکې هم د هغه مغفرت ونه شي. اوس د رمضان رنګه بهترینه میاشت چې په دې کې د الله رحمتونه د باران په شان د راورېږي، د دې مثال نشته دی. او بیا د رمضان دغه د برکتونو او رحمتونو د میاشت موږ په غفلت کې او په ګناهونو کې تېر زموږ نه به زیات بدبخته وایه څوک وي. دې وجې نه په رمضان مبارک کې د نیکو اعمالو اهتمام پکار دی، د ګناهونو نه حتی الامکان اجتناب پکار دی، خپل ځان ساتل پکار دی. حضرت شاه اشرف علی شاه تانوي رحمه الله په تحفه رمضان کې فرمایي، وایي د رمضان اثر تر د ټول کاله پورې رسي. یو انسان دی هغه په رمضان کې یو قسم له ګناه کوي او په دوام سره دا ګناه کوي، ټول عمر به د دونه بیا دا ګناه کېږي، دا ثابت کال به نه کېږي. او یو انسان دی په رمضان مبارک کې یو نیک عمل کوي، د دې انسان نه به دا نیک عمل تر د ټول عمر دپاره ذخیرېږي. د رمضان اثر په ټول کال باندې وي. دې وجې نه د رمضان په دې میاشت کې موږ له پکار، موږ له د احتیاط نه کار پکار دی. احتیاط نه به موږ کار اخلو. د روجې مقصد څه دی؟ الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما روجه د دې دپاره په تاسو فرض کړی چې تاسو کې تقوا راشي. د روجې اصل مقصود هغه تقوا ده. اوس د رمضان مبارکه میاشت زمونږ نه تېره شوه، په مونږ کې تقوا رانغله، نو معلومه شوه چې څنګه د رمضان د روجو د نیولو حق و هغسې روجې مونږ نه دي نیولې. اوس د رمضان میاشت تېره شوله، په مونږ کې تقوا رانغله، معلومه شوه چې د رمضان د روجو چې څنګه حق د هغسې حق مونږ نه ده ادا کړی. دغه رنګ د مونځ په باره کې فرمایي که نه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، منځ یو داسې عمل دی چې انسان د بې حیایۍ او د ناروا د کارونو منع کوي. اوس موږ د مونځ کوو خو د ناروا او بې حیایۍ کارونه منع نه شو، معلومه شوله چې زموږ دا مونځ په اصل معنو کې مونځ نه دی، ورنه موږ به د دې څیزونو منع کړی وو. نو دا خپل منځونه موږ په صحیح طریقې سره وکړو، روژه په صحیح معنو کې موږ ونیسو.